سلام دوستانو. مایکروسافت اکسل 2019 پنځم لوست. دوستانو په دې لوست کې موږ تاسو سره د قالب‌بندي په برخه کې معلومات شریکوو. یعنی قالب‌بندي چې کله موږ وایو نو هغه نه مو هدف یا موخه فارمټینګ ده چې څنګه کولای شو مایکروسافت اکسل ورکشیټ سیل فارمټ کو. فارمټ په څو برخو باندې تقسیمو. دلته چې موږ سره دلته د خط قالب بندي ده یا فارمټینګ ده چې خط موږ څنګه فارمټ کولای شو. نمبر ده، تاریخ ده فرض مثال. همداراز بله برخه د مکمل کالم ده یا عمودي شکل باندې او رو ده په افقي شکل باندې. همداراز کنډیشنل فارمټینګ ده، یعنی کنډیشنل چې کله موږ وایو یو شرط باید موجود وي پکې، نه مشروط ډول باندې، چې دا هم جالب بحث ده. او همداراز اضافه کم تغییرات یا قالب بندي یا فارمټینګ چې کوم ضرورت ده هغه موږ په مایکروسافت اکسل کې ترسره کوو. هیله ده له موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. نو دوستانو راځو دلته د مایکروسافت اکسل په هوم ټاب کې لکه مخکې چې موږ په اول درس کې هم داسې لنډه اشاره ورته وکړله، نو دا ځل لږ عمیقا ور داخلیږو ورته. لکه تاسو دلته ګورئ موږ سره دغه ساحه کې دا دلته موږ سره څه ښیي. ګورئ دلته د نمبر په شکل یې ښیي، موږ دا د جنرال په شکل ښیي، دا هم موږ سره څه ښیي نمبر، دا هم جنرال، دا هم جنرال. دغه ساحې نه مو هدف دی. دلته چې تاسو متوجه اوسئ دلته موږ چې کله ایوریج لیکو باندې کلیک کوو، ګورئ جنرال، نمبر، همداراز راځه ورباندې ټول موږ دا اخلو فارمټ کوو. دا فارمټ یعنی ښایست ورکول خط ته یا هم سیل ته. یاد دې وي چې هر کله هم موږ کوم تغییرات یا فارمټ اپلای کوو هغه په مشخص یو سیل یا هم رینج د سیلونو باندې څنګه کېږي تطبیقېږي. په هغه صورت کې چې موږ مکمل رینج انتخاب کړی وي نو موږ فارمټ چې کوو موږ مشخص هغه باندې زموږ کارسر چې په کوم ځای کې موقعیت ولري څومره ساحه چې موږ انتخاب کړو زموږ څنګه کېږي فارمټ موږ انتخاب شوی ساحه باندې کېږي په ټوله صفحه باندې، نه فقط په انتخاب شوو سیلونو باندې. چې فعلا موږ سره 15 سیل انتخاب دلته 15 سیلونو کې موږ مستقیما راځو. یو دلته موږ څه لرو مختلف فارمټونه لرو. دلته موږ راځو نو مور نمبر ان فارمټس. دا باندې کله موږ کلیک کوو لږ به انتظار وباسو تر څو پورې موږ څنګه شي صفحه موږ ته راکړي. دلته موږ څه لرو موږ خپل نوعیت ته ګورو هماغه معلومات دلته هم دي، خو دلته بیا نور موږ ټابونه پکې لرو. دلته موږ سره څه ده ټیکسټ ده، یعنی دغه 15 خانې چې موږ انتخاب کړي دلته په دې کې چې موجود ده خط پکې موجود ده، ټیکسټ پکې موجود ده. هغه لپاره موږ انتخاب او ټیکسټ انتخاب او ټیکسټ انتخاب ورته په ټیکسټ باندې تبدیلیږي. اوکې کوو. نو دلته اوس موږ سرچ شو ټول ټیکسټ. تاسو دلته ساحې ته متوجه اوسئ. ټیکسټ 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 ټیکسټ. دلته راځو اوس دا انتخابو په یو ساحه باندې موږ په دغه ځای باندې کوو کلیک کوو مور فنکشن ته راځو. مور فنکشن کې موږ ته راځو الایمنټ ته راځو. بعضې وخت داسې کېږي چې زمونږ سیل د وړوکی وي او نه غواړو چې سیل مو پراخه سي. دلته رب ټیکسټ ده، شرینک ټو فټ ده او هم مرج سیل ده چې په دې باندې بحث درته کوم. فونټ ته دلته باندې چې دلته هم موږ ځان سره فونټ لرو دلته، خو فارمټ موضوع چې راغله موږ د فارمټ له لارې راځو فونټ باندې کار کوو چې کوم نوع فونټ باید دلته وکارول سي. د فونټ نوعیت یا سټایل څنګه وي، ریګولر ده، ایټالیک ده یا بولډ ده یا بولډ ایټالیک ده. دا راځو بارډر ده چې آیا دا ساحې چې موږ انتخاب کړي د بارډر ورکوو نه ورکوو، یعنې خطونه معلوم شي معلوم نه شي تنه. فیل ده فرض مثال چې بیکګراوند یې څه کوم رنګ ولري د رنګونو څخه انتخاب. او همداراز پروټکشن ده چې سلمو لاګ او یا هیډن ده چې دا موضوع وروستی ده په دې باندې بحث کوو. اوس زه دې ساحې څخه وځم راځم دلته دغه ساحه موږ څنګه کوم کاپي کوم. دغه ټول څه رقم ته کاپي کوو تاسو کاپي سره بلد یاست. کاپي دلته راځم ورته وایم چې پیسټ. هماغه فارمټ چې موږ دلته لرو تاسو وینئ دلته ساحه پراخه ده. ګوره کاونټ نمبر چې د رینج څخه څنګه ده وتی ده. زه دلته لکه مخکې چې مې ویلې مکمله دغه ساحه زه انتخابوم. ګوره چې کله موږ کالم غواړو انتخاب کړو نو څنګه کوو کالم په سر دریږو چې کارسر مو په یو تیر باندې تبدیل شي نو په هغه باندې مو څه کوو کلیک کوو ټول کالم مو څنګه شو سلیکټ شو.
زما هدف دا چې په دې کالم کې بره باید په همدغه اندازه وي چې هر وخت کې مونږه دلته څه مواد لیکو نو د کالم بر د ورته څنګه کېږي کالم سره دا رقم ته مونږ ته نښې چې ووځي ترنه تاسو تغیرات ووینئ دلته راځم دلته په الاینمنټ کې مونږ ورته ویلي دي الاینمنټ موږ سره درجې په شکل باندې د باندې به بحث کوم وروسته درته دلته راځم رب ټکسټ یعنی دغه خط چې کوم دا مات دي شي لاندې د ولویږي مګر کالم څنګه کېږي عرض کېږي نه او کالم نه دی وځي نه دا یو حالت دا دواړه څنګه کېږي ګوره کله چې موږ رب ټکسټ انتخاب کوو شرینک ټو فټ اتومات څنګه کېږي له منځه ځي نو زه څه ورته وایم وایي دا چې څه کوو بیا شرینک ټو فټ واخلو ورته یو دانه پکې موږ څه کېږي دا به فعاله وي زه راځم دلته رب ټکسټ اخلم چې دې تاثیر وګورو رب ټکسټ کله واخیسته په اوکې باندې کلیک کوم تاسو دلته وینئ په اتوماتیک ډول باندې خط مو څنګه شو مات شو کوم خطونه مات شول هغه خطونه چې د بر له لحاظه نه جیدل هغه مات کړل لاندې بل خط ته دا راځم دلته چې د دې ساحه کې موږ سره شته دلته خو کور د الاینمنټ په نوم باندې دلته مکمل دا ساحه موږ دلته مکمل لرو دلته هم لرو لکه دلته موږ کوم عملیات اجرا کوو دا کولی شو موږ په دې ځای کې هم اجرا کوو دا به زه د رب نه وباسم اوکې کوم دا سره یو باندې کار کوم دلته دې ته زه وایم چې رب ټکسټ یعنی د ځینې راخلو تاسو علامت هم ګورئ یعنی ماتې دلته یو څل اضافه وي دا ماتې بل څل دلته راځي نو راځم دلته ورته چې دا د ماته شکل رب ټکسټ کراته که چېرته د یو سل یا د کالم له بر څخه د خط بر زیات و اوږدوالی زیات و هغه ماته مات کا په دوم لاین کې اوکې صحیح شو بل دلته رو ماکسیمم لرو ګوره میم یې لږ یا ام چې ده لږ وړوکی غوندې ده دا دواړه زه انتخابوم دې ته زه وایم شرینک ټو فټ دا ځل ورته اخلم تاثیرات تاسو وګورئ شرینک ټو فټ شرینک په دې معنی باندې چې دا د راغونج کې یا وړوکی دی کې تر څو پورې په کالم کې څنګه شي فټ شي سره یعنې د سایز خط څنګه شي وړوکی شي په شرینک ټو فټ باندې کلیک کوم اوکې کوم دلته صحیح شو تاسې وینئ اتومات شکل باندې دلته مو سره څه ده وړوکی شو شرینک شو مګر یو سوال پیدا کیږي د فونټ سایز وړوکی شوی نه ګوره دلته موږ سره فونټ 11 ده دلته هم فونټ 11 ده موږ سره دلته هم فونټ 11 ده مګر چې کله هم موږ دا ساحه دلته پراخه کړو تاسې وینئ دا خپله غټېږي بېرته ورسره فکر مو ده خو چې کله وړه کړو صحیح شو په اتوماتیک شکل باندې څنګه کېږي واړه کېږي ځان پټ کوي دلته دا مو د خط یا د فارمټینګ په برخه کې لنډ معلومات بل دلته موږ لرو لکه موږ چې د کالم په برخه کې ویلې دلته چې موږ راځو فرض مثال غواړو په دغه کالم کې چې څومره مواد دلته موږ ګورو جنرال دا څومره مواد چې موږ سره راځي دا د مثلا د ټکسټ په شکل باندې وي یا د نمبر په شکل وي یا د کرنسي په شکل وي کرنسي چې کله موږ انتخاب کړو راځي دا تطبیق کرنسي یعنی پولی واحد چې کله موږ ته انتخابو ټول کالم کې چې راځي ګوره کرنسي منتقل ده زه کله فرض مثال یو سل شل لیکم او انټر وهم تاسې ګورئ د ډالر ساین ورسره راځي یعنې ډالر ګوره په عادي حالت کې څه نه ښکاري مګر چې کله دا حمزه خط ته ګورم دلته د ډالر علامه راځي ورسره دا په څه معنی باندې چې دا پولي واحد د مشخص معلومه چې کوم پولي واحد دا موږ مشخص کیږو چې ډالر ده یا افغانۍ ده یا مثلا یورو ده هر هغه شی دلته وي دا څنګه تغییرولی شو دلته هم موږ راځو په دې سل کې مغه ساحه چې موږ دلته لرو لکه فرض مثال کرنسي ده دلته کرنسي دلته ګوره د جنمو سمبول انتخابو کم سمبول موږ انتخابو راځو دلته موږ د افغانیو به خدای وکړي چې پیدا کړلی شو دا د ګوره پښتو دری او ازبکي موږ په پښتو کې ګوره افغاني سمبول دا معرفي شوی د باندې موږ کلیک کوو دلته څه چې دا کله اوکې کړم نو موږ سره څه کوي افغاني سمبول ته انتخاب کوو بله موضوع دلته هم تیار په دې صفحه کې وجود لرو غواړو چې موږ ته څو اشاریې ګوره ډیسیمل پلیس په نوم باندې 2 اشاریې موږ ته وښیي 3 وښیي یا 1 وښیي موږ وایو راځه چې لږ دقیق واوسو 3 اشاریې دې موږ ته وښیي نو اوکې کوئ دلته ګوره د افغانۍ باندې دا تبدیل شو د سمبول موږ سره همداراز راځو موږ دلته فرض مثال چې اوس چې موږ هر څه ځکه په دا ټول کالم باندې موږ دا تطبیق کړی د کرنسي په ټول کالم باندې تطبیق کړی دلته راځو موږ ورته لیکو فرض مثال 250 چې کله انټر کلیک 3 اشاریې اتومات اخلي د افغانۍ له سمبول سره تاسې ګورئ دلته همداراز
دا په دې معنی نه چې اوس موږ په ایکسل کې په بل ځای کې باید ټول هر ځای چې موږ لیکو دا د موږ څنګه کېږي موږ سره دی په دې شکل تبدیلیږي. تاسو باید په یاد اوسئ چې هر ځای کې موږ فارمټینګ کوو تغییرات راوړو هغه په مشخص سل یا هم په انتخاب شوو سلونو باندې تطبیقېږي. دا راځو موږ دلته فرض مثال بله کرنسي انتخابو بله کرنسي همداراز راځو دوستانو کنډیشنل فارمټینګ ته شرطیه ورکوم ورته شرطیه څه رقم ورکوو موږ دې په مشخص شکل باندې دلته راشو دغه ساحه دې موږ انتخاب کو دلته ورته موږ څه وایو کنډیشنل فارمټینګ نیو رول کې موږ دلته موږ ته مشخص حالت راکوي دلته موږ څه لرو ورا فارمټ اونلی سیل دټ کانټاین دا هم راخلو دلته د فرض مثال دا ده دلته موږ څه وایو ورته lowest value نمبر د موږ سره کنه ده نمبر کا چیر د موږ سره شی ویلیو موږ سره وی یو سلو شل وی صحیح ده خطي به تر رقم ته وی تکسور وی دلته موږ سره صحیح شو highest value دا هم نمبر وی موږ سره صحیح شو او یو سلو تیر شوی نو خط د موږ سره څنګه وي دوه خطو حالتو داسې وینئ تغییرات پکې اتومات ښکاري اوکې کوئ اوس دلته تاسې د حالت وینئ دلته اتوماتیک شکل باندې دلته موږ سره څو 250 ته فکر مو ده نو که چېرته دا زه اوس یو سلو شلو ته تبدیل کړم ځکه دا باید موږ ته په سور باندې تبدیل شي ځکه موږ هلته سور معرفي کړی ورته همداراز یو سلو لس لیکم یا سل لیکم دا هم څه تغییرېږي لس لیکم دا هم تغییرېږي 12 لیکم ځکه دا موږ مشخص کړي دي اوس راځو مشخصه والیو دلته ښیو دغه ساحه باندې موږ کنډیشنل فارمټینګ دغه کوو یا دلته د باندې موږ داسې کوو یو بل کنډیشنل فارمټینګ دلته راځو ته نیو رولز چې کله واخیسته دلته موږ ته دلته ګوره فارمټ اونلی سیل ډاټ کانټینټ یعنی هغه سیل موږ ته تاسو فارمټ کوي چې هغه د څه شي درلودونکی وي هغه څه شی ګوره سپیسیفیک ټیکسټ بلانک ډیټ occurring نو بلانک ایرر ورته وایم چې سپیسیفیک ټیکسټ صحیح ده کانټینټ صحیح ده ناٹ کانټینټ beginning with او end with دلته ورته چې کانټینټ څه شی دلته فرض مثال هغه سیل چې د سم درلودونکی وي دا شی پکې لیکل شوی ما ته په څه شکل باندې جوړ کړه ګوره هلته خط نشته فارمټ دلته د انتخابو دلته راځو فیل ته په فیل کې ورته وایم چې رنګ د ما سره زیړ وي او فونټ کلر د ما سره څه شی وي فونټ د ما سره څه وي ریګولر وي ریګولر کلیک کوم ور باندې اوکې کوئ اوس تاسو ګورئ په اتوماتیک شکل باندې سم راځي که چیرې دلته موږ هر یو د دې څخه زه په سم باندې تبدیل کړم ګورئ دلته لیکم SUM او انټر یې کړم په اتوماتیک شکل باندې څه کوي هغه رنګ ځان ته غوره کوي نو درنو دوستانو دا هم موږ سره و کنډیشنل فارمټینګ او د فارمټینګ په برخه کې معلومات تاسو سره مشارک کړل هیله ده چې موږ سره پاتې شئ زموږ د کورسونو نورو درسونو څخه هم ګټه پورته کړئ د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې